قرآن کریم کې الله رب العالمین مومنانو ته یو تعلیم ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی او احادیثو کې صحابه کرام او مومنانو ته یو سبق ورکوي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمای وما انفقتم من شيء فهو يخلف. انسان چې څومره د الله په مخلوق باندې نفقه کوي، خرچه کوي، الله تعالی وایي زه د هغه فورا بدله ورکوم. انسان مزاج دادی، د انسان فطرت دادی چې هغه نه غواړي چې خپل سرمایه کم شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قسم خوړلی دی، زما د الله په ذات قسم چې په صدقه باندې مال کمیږي نه او په سود باندې مال زیاتیږي نه. عام طور دا سود چې خلک کوي د دې دپاره کوي چې سرمایه مې زیاته شي. رسول الله قسم خوړلی دی، زما د رب ذوالجلال قسم په صدقه باندې مال کمیږي نه او په سود باندې مال زیاتیږي. الله رب العالمین فرمای وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم. ته چې کومه صدقه کوې الله رب العالمین مزما په علم کې زه خبر یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث کې راځي په درې شیانو باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی. عن کبشة الانماری انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ثلاث. نبی علیہ السلام فرمای ثلاث اقسم علیهن. نبی علیہ السلام فرمای درې شیان دي زه قسم په خورم د الله په ذات قسم. هغه کم شیان دي؟ درې. اول ما نقص مال عبد من الصدقه. رسول الله فرمای زما د رب ذوالجلال قسم چې یو مؤمن صدقه وکي دغه مال به کمیږي نه زیاتیږي. ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاد الله عزا. او یو انسان ظلم نه پر یو چا باندې ظلم وسی هغه ظالم څه بدله او انتقام نه واخلي، صبر وکړي. د الله نبی فرمای الله رب العالمین به دې سړی ذلیل کړي نه، عزت به ورزیاتوي. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. نبی علیہ السلام قسم خوړلی هغه سړی چې پر ځان باندې د خلکو سوال دروازه خلاص کړي، د یې څه خواست کړي، د یې څه خواست کړي، او یې ته سوال کړي، او یې ته سوال کړي. نبی علیہ السلام فرمای په رب ذوالجلال دې می قسم چا چې پر ځان باندې د سوال دروازه را خلاصه که هغه پر ځان باندې به الله به په هغه باندې د فقر دروازه را خلاصه. په دې وجه باندې یو حدیث کې راځي د صدقې متعلق رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ما نقصت صدقه من مال. صدقه د مؤمن مال نه کمی. وما مد عبد يده بصدقه الا القيت في يد الله قبل ان يقع في يد السائل. نبی علیہ السلام فرمایي ته چې د غریب په لاس کې صدقه او خیرات یو شی ورکې د غریب په لاس کې ږدې د غریب د لاس رسیدلو څخه مخکې د الله ولاس ته ورسیږي. د غریب لاس کې دی شی نه دی، د الله په لاس کې ورسیږي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم څوک چې د حلال نفقې صدقه وکړي الله رب العالمین د صدقه د یوې خورما مقدار صدقه وکړي، الله رب العالمین د دې مسلمان د صدقه راواخلي په خپل لاس یمین. د الله به څنګه یمین وي، څنګه راسته لاس به وي، د الله دواړه لاسونه یمین دي، څنګه لاسونه دي موږ په دې نه خبر. الله رب العالمین د دې مسلمان صدقه هغه داسې په دې خپل یمین په راسته لاس کې الله ورله پالي، داسې ورله محفوظه کوي حتی چې د قیامت په ورځ به د دې مؤمن د یوې خورما صدقه د احد د غره برابر. نبی علیہ السلام فرمایي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يقلبها بيمينه. الله په خپل راسته لاس کې اړي ثم يربيها بیا لصاحبها، بیا د انسان د صدقې چې چا کړي دغه دپاره تربیت کوي الله پالي. کما يربي احدكم فلوه، لکه تاسو چې د وزې او د مرغومي د وزې او د میږي او د غوا بچی ساتي غټوي، هغه بیا څو وخت بعد غټ سي. الله ستا صدقه ده حتی تكون مثل جبل احد، حتی چې د احد د غره په شان برابر سي. صدقه د یوې خورما سوې ده، په قیامت په ورځ به الله رب العالمین د احد د غره مقدار اجر او ثواب ورکړي. او دا صدقه نه چې خالی صرف د آخرت کارونه په برابرېږي، د دنیا ډېرې مشکل او ډېرې ستړي د صدقې په وجه باندې راځي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي صدقه د الله د عذاب څخه مخته نشي تللی، صدقه همیشه د الله د عذاب څخه مخته روان. یو حدیث کې راځي یو سړی یو الله والا روان دی، دا حدیث الفاظ دي. رسول الله فرمایي یو سړی سفر کې یو الله والا یو نیک بزرگ بنی اسرائیلو کې روان دي، په آسمان کې په وریځ کې
وریځو ته حکم وسو چې د پلانې په باغ باندې اوبه ووره. ټوله علاقه خشک سالي ده، وریځ په اسمان کې ښکاره سوله، غونډه او توره وریځ سوله. هغه سړی وایي ما په وریځ کې واورېدل چې اسقي حدیقه فلان، د پلانې باغ ور اوبه که، په پلانې په باغ باران ووره. وایي زه روان ولم. هغه سړی بیان کوي بزرګ چې ولاړم، یو څه مخته ولاړم، یو الله والا انسان دی، په لاس کې بیلچه ده، په خپل باغ باندې لګیا دی، په پولو باندې ډکې ډکې پولې د باغ ډک دی، اوبه ورکوي باغ ته. ما هغه ته سلام وکړي، السلام علیکم. هغه راته وعلیکم سلام. ما ورته ستا نوم پلانی دی؟ وایي دا راته وویل چې زما په نامه ته څه خبرې؟ وایي ما ورته ته راته ووایه. ول ده ورته و زما نوم پلانی دی، او تا زما نوم څه معلوم کړي؟ ول ما ورته وویل ته کوم عمل کوې؟ وایي دا راته وویله خیر دی، داسې پوښتنې کوې؟ ول ما ورته ته راته وویل ده ویله چې اول ته دا کارګزاري راته بیان کړه. ول ما ورته څه عمل کوې؟ نو پوښتنه چې اصرار مې وکړي، ده راته وویل، ما ورته وویله چې په وریځو کې مې واورېدل، وریځو ته حکم وسو چې د پلانې پر باغ باندې باران ووره. وایي هغه راته وویل چې و پلانی زما نوم دی او زه د خپل باغ 3 حصې کوم. زما باغ چې ورسیږي یوه حصه زه نیکانو فقیرانو رشته دارانو ته ورکوم، یوه حصه خپلو بچانو ته ورکوم، او یوه حصه د میوې زه بازار ته راوړم خرڅوم یې، په هغه باندې برته د باغ ضروریات، د باغ کادو، د باغ چې کوم ضرورت هغه په اخلم. نو ابزرګ وایي ما په وریځې کې واورېدل، و وریځې ته حکم وسو اسقي حدیقه فلان، چې د فلاني باغ اوبه کړم. عزیزانو صدقه دی نه چې صرف د آخرت اجر لري، په دې دنیا کې د صدقې دومره اثرات دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصدقه ترد البلاء، مصیبتونه او عذابونه چې را روانې صدقه لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ذل المؤمن یوم القیامه صدقه، د قیامت په ورځ چې د المر په یوه نیزه او د انسانانو به د تندې، د ډېرې تندې او د ګرمۍ د لاسه به د زبانونه به پر سینې پراته وي، د یو چا زبان به در زنګنو پورې رسېدلی د ډېر سختې ګرمۍ د وجې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغه ورځ به د انسان صدقه او خیرات د ده پر سر باندې سایه کړي. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کل امرئ فی ظل صدقته، هر انسان به د قیامت په ورځ د خپلې صدقې او د خیرات په سایه کې روان حتی یقضي بین الناس. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان صدقه لتدفئ عن اهلها حر القبور، صدقه د قبر عذاب، د قبر ګرمي هغه لرې کوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د قیامت میدان حشرګاه ورځ سي، سخت ګرمي سي، لمر په یوه نیزه باندې راغلی او ځمکه هم د خاورو نه د مسو مځکې چې ور ګرمه سي بیا سړیږي نه، په هغه ورځ باندې به نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 9 کسان به داسې وي چې د الله د عرش تر سایه لاندې وي، یا خصایه به د الله د عرش تر سایه لاندې وي. 9 کسانو ته الله ځای ورکړي، په هغو کې یو هغه سړی دی چې په راسته لاس صدقه وکړي چې په لاس یې په خبر دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الصدقه تسد 70 بابا من السوء، صدقه د ګناهونو، د آفتونو، د بیماریانو 80 دروازې بندي، د بلاګانو، د مصیبتو، د پریشانی 80 دروازې بندي. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، اډیر خلک وایي مولوی صاحب مال می تاوان وکي، نقصان وصولو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حسنوا اموالکم بالزکات، که دا غواړي چې ستا مال محفوظ سي، تاوان رانسي، زکات ورکوه. وداووا امراضکم بالصدقه، او د خپلو بیماری، یو روایت کې راځي وداووا مرضاکم بالصدقه، د خپلو بیمارانو علاج په صدقه وکړه. یو حدیث کې راځي او د ټولو څخه غټ صدقې فایده دا ده چې الله رب العالمین د صدقې په بدله وسړي ته آخره خاتمه په ایمان کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان صدقه المسلم تزيد في العمر، د مسلمان صدقه د انسان عمر برکت ورزياتي، وتمنع ميتة السوء، لبد مرګ الله ساتي، د دې سړي به خاتمه په ایمان کیږي څوک چې صدقه ورکي. ويذهب الله بها الكبر والفقر، یو روایت راځي فقر، الله د صدقې په وجه د سړي څخه فقر لري. یو روایت کې راځي رسول الله فرمای صدقه دا د جهنم اور او عذاب داسې مړ کوي لکه اوبوچی هغه اور مړ کوي، دا ګناهونه داسې وزني او ختمي لکه اوبوچی اور مړ کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان صدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار،
داسې ګناهونه رضوي، داسې ګناهونه ختموي صدقه لکه اوبه چې اور مړه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان چې کله مړ سي د مرګ بعد عمل ختمیږي، مګر 3 شیان داسې دي چې د مرګ بعد هم سړي ته په قبر کې د هغه بدله رسیږي، د هغه ثواب او اجر رسیږي. په هغه 3 شیانو کې یو هغه صدقه جاریه ده چې سړي وکړه په خپل ژوند و زندګي کې چې د مرګ بعد هغه سلسله روانه د په قبر کې به د هغه فایده رسیږي. په دې وجه باندې عزیزانو گزارش دا دی چې خپل ژوند کې په دې خپل مال کې د دولت چې الله را کړی دی په دې کې د الله محتاج مخلوق غریبان یاد کو. کم الله چې په ورکړه باندې قادر دی، په لکو په کروڑو روپۍ جایدادونه را کړي دي، سرمایه او ځمکې او باغونه را کړي دي، هغه الله رب العالمین په 1 منټ کې بادشاه فقیر بادشاه په 1 منټ کې دا ټوله سرمایه اخیستلی سي. په 1 منټ کې الله رب العالمین فقیر بادشاه فقیر او دا سوي دي، هیڅ مشکل نه دی. نو کم الله چې په ورکړه باندې قادر دی هغه په اخیستلو باندې هم قادر دی. مال څه زما او ستا د زندګۍ مالک الله دی. کم الله چې ژوند زندگی را کړې ده هغه الله رب العالمین په 1 سکند کې مرګ هم را کولی شي. په دې وجه باندې نبی علیه السلام فرمای صحابه ته هوښیار سړی څوک دی؟ موږ پښتانه خو نه وایو هوښیار هغه دی چې پیسې ډېر سره جمع کړي، فلانی سړی ډېر هوښیار، ډېرې ځمکې، یو زوی ډاکټر دی، بل انجینیر دی، بل چیش دی. نبی علیه السلام فرمای هوښیار سړی هغه دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ مخکې د مرګ بعد چې کومه زندگی ده هغه دپاره تیاري وکړي. الله رب العالمین دی د مرګ مخکې د مرګ بعد چې کومه زندگی نه ختمېدونکې زندگی ده هغه دپاره تیاري کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.